السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، د درود شریف په اړه نن زه یوه جالبه قصه تاسو ته وایم. خو د خلاصه یې دا ده که چیرې پر چا باندې هر ډول مشکل وي، پر دغه شخص باندې پورونه وي، یو حاجت لري، نو درود شریف چې وایي الله تعالی جل جلاله به انشاءالله هغه مشکل سرته ورسوي. یو سړی و چې پر ده باندې 500 د سرو زرو دینارونه باندې وه. پورولو ډېر زیات په عذاباوه او د 1 روپۍ 1 دینار هم نه درلودی. نو بیا راغلی یو تجار ته یې وویله چې ته ماته 500 د سرو زرو دینارونه راکه. نیټه یې ورسره معلومه کړله چې په دونه عمر کې به بیرته زه و تاسو ته درکړم. تجار هم ښه ورسره وکړله، اوکې ورسره وکړله او پیسې ده ته ورکړلې. دی رالی خپل پوروړي یې ټوله عذر کړل چې دغه ستاسو پورونه دي. نو کوم وخت چې دغه تجار نیټه را رسېږي چې هغه د ده پور باید ادا کړل سي، د ده پور باید ورکړل سي، خو ده 1 روپۍ هم نه درلود، 1 دینار یې هم نه درلودی. نو قاضي د هغه شخص هغه تجار مراجعه وکړله. قاضي دی ور وغوښتی، دا شخص یې ور وغوښتی چې د دغه شخص پیسې باید د تجار پیسې باید ورکړي، خو د ده سره 1 افغانۍ هم نه وه، 1 روپۍ نه وه. نو قاضي وویل او زه تا بندي کوم. دغه شخص ورته وویله چې ته ما دومره پرېږده چې زه فقط تر خپله کوره پورې یوارې تر خپلو ماشومانو او مېرمنې پورې ولاړ شمه. قاضي ورته وویله چې ته ما ته چی ضمانت راکوي چې ته تښتې نه بیرته راځې. نو دغه شخص ورته وویل زه تا ته پیغمبر علیه السلام په ضمانت کې درکوم. هغه ورته وویل څنګه پیغمبر علیه السلام په ضمانت کې راکوي؟ ډول داسې په ضمانت کې درکوم که چیرې زه نه راغلم زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي نه یم، یعنې زه خامخا راځم. نو کوم وخت چې دا شخص رالی مېرمنې ته یې کیسه وکړله چې د قاضي څخه مې داسې ځان خلاص کړی دی چې ورته مې وویل چې زه به د پیغمبر علیه السلام امتي نه یم، د هغه په دغه ضمانت مې ځان خلاص کړی دی او یوازې زما نن شپه دلې ده، سبا زه بندي کېږم. نو تر څو پورې چې زما پور ادا شوی نه وي زه به بندي یم. حال دا چې زه هېڅ پیسې هم نه لرم نو زه به ګرد عمر بندي یم. مېرمنې ورته وویله ول ته راځه نو نن شپه به په پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود وایو تر هغه وخته پورې چې ویښ شي. مېرمنې هم پر نبي علیه السلام باندې درود وایي، دی هم پر پیغمبر علیه السلام باندې درود شریف شروع کړي، اللهم صلی او اللهم بارک دا وایي. نو دی دا درود شریف وایي په دغه کې پسې بیده سوی دی. که ګوري په خوب کې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ورته راغلی او ورته وایي چې ته به سهار وختي ورسې والي ته ورته وبه وایه چې تا ته 500 د سرو زرو دیناره درکړي. دا دور ټول ښه دی، په دا خوب کې ورته وایي. نو کوم وخت چې سهار سو دی والي ته ورغلی، والي ته یې وویله چې زه پیغمبر علیه السلام را لېږلی یم او هغه راته وویله چې تا ته به 500 دیناره د سرو زرو درکړي او نښانې یې دا ده چې ته هره ورځ په پیغمبر علیه السلام باندې هره شپه په پیغمبر علیه السلام باندې ته 100 ځله درود شریف وایه، ماخوستن چې دې هم 100 ځله درود شریف ووایه چې یو وار پکښې خطا وتلې. دغه نښانې ده. نبي علیه السلام داسې راته ویل. نو والي صاحب د سترګو څخه اوښکې رالې چې ریشاګو هم دغسې ده او نبي علیه السلام زه تر یاد کړم بیا به د خوشحالۍ څخه د سترګو اوښکې رالې. نو بیا یې ده ته 500 دیناره د پور ورکړلې، 500 دیناره نور ورکړلې، ول دا ته خپل ګزاره په وکړه، خپل زندګي دې په سمه کړه. دا پیسې ټولې راواخیستلې، 500 یې کور ته راوړلې، 500 یې قاضي ته ورأخیستې دي چې ورکړي چې دغه زما پوروړي ته ورکړه. که ګوري قاضي په ژړا باندې ناست دی، وختي هغه هم راوتلی دی. نو ده چې پوښتنه ځینې وکړه چې قاضي صاحب ته ولې ژاړې؟ ول ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوب کې ماخوستن رالی، راته ویې ویل چې د ده پور به هم ته ادا کوې او 500 د سرو زرو دینارونه به نور هم ورکوې. نو
پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې ته ډېر زیات ګران یې او دا څه وجه ده چې ته پر نبي علیه الصلاة والسلام باندې دومره ګران یې. نو د بیا کیسه ورته وکړله چې ما او مېرمنې مو د شپې تر نیمایي یا در سلسه پورې د شپې د درېیمې پورې پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف وایه، د هغه څخه وروسته بیده سوي وو. نو قاضي ورته وویل چې دا 500 دیناره واخه، دا خپل زندگی په سمه که او هغه پور به جوم زه ور ادا کړم. که ګورو ګوړی وروسته هغه تجار راغلی، تجار شخص وویله هغه هم د سترګو څخه اوښکې بهیږي. ول ما پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خوب ولیدی چې هغه وویله چې دغه شخص ته به 500 دیناره ور وبخښې او 500 دیناره به نور ورکړې چې د زندگی په سمه کړي. نو الله تعالی جل جلاله د درود شریف په برکت باندې د دغه شخص زندگی دومره ورسمه کړه، پورونه ښې ادا سول، څو برابره نورې پیسې هم الله تعالی جل جلاله و دغه شخص ته ورکړلې. موږ باید کوشش وکړو چې که مو خدای مه کړی یو تکلیف یې پر موږ باندې درود شریف وایو، ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي په یو ځل درود شریف ویلو سره الله تعالی جل جلاله 10 رحمته پر تاسو باندې لیږي. نو کوشش موږ باید وکړو چې ګرد عمر پر نبی علیه الصلاة والسلام باندې هغه وخت درود وایو چې موږ خوشحاله یو، هغه وخت درود وایو چې موږ خوابدي یو، هغه وخت درود وایو چې کوم وخت زموږ یو مشکل وي، هغه وخت درود وایو چې کوم وخت زموږ یو حاجت وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.